د ننګرهار مرستیال والي د بیلابیلو قشرونو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د ولایت مقام په مقر کې د ولسی وګړو او نورو قشرونو ستونزې غوښتنې ورزې د حل په موخه واورېدې او اړوند ادارو ته د قانون له مخې د اجراءاتو لارښوونې وکړي. ننګرهار کې د ناشاو د مرمۍ چاودنې له امله 3 تنه شهیدان شول. د ننګرهار کامي ولسوالۍ د غازي سیمه کې د شنبې مازیګر ناوخته د کباړخانې یو کارګر له لوري ناچاو د مرمۍ ټکول شوي چې چاودنه یې کړې او له امله 3 تنه د کباړ کاروباریان شهیدان شوي دي. د ننګرهار موزیم ته 240 لرغونې سکې وسپارل شوې. د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر معاینت له لوري د لرغون پیژندنې ریاست مسلکي ټیم هغه 240 لرغونې سکې د پاککارۍ، وقایې، تشخیص او ثبت له پړاوونو وروسته د ننګرهار موزیم ته ولېږدولې چې په 13 کلونو کې د سبزاباد غونډۍ له تاریخي سیمې موندل شوې وي. ننګرهار کې د پوهنې ریاست له لوري ساینسي نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښوونځیو زده کوونکو هغه پروژې نندارې ته وړاندې کړې چې دوی پرې کار کړی و. زده کوونکي وایي که زمینه ورته برابره شي نو لا ډیر وسایل جوړولی شي. د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ په فرضي کرښه امنیتي ځواکونو هغه وسلې نیولې چې له پاکستان څخه هیواد ته قاچاق کېدلې. سرچینې باخبر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې په نیول شوي وسلو کې 3 تومانچې، 6 بستې مرمۍ، 1 کلشینکوف او د همدې ټوپک 21 شاجورونه شامل دي.